Audio Jungle. السلام علیکم ګرانو دوستانو، زه متي الله سالار او تاسو ګورئ پښتو نیوز. نن موږ د فلسطین په اړه ډیر مهم او جدي موضوع راخلو چې ولې اسلامي هیوادونه خاموش پاتې شوي دي. فلسطین په ټوله نړۍ کې د یو ظالم رژیم سره مخ دی، خو څه خواږه خبره دا ده چې ډیر اسلامي هیوادونه لا هم خاموش دي. فلسطین کې خلک په درد کې دي، پر هغوی ظلم کوي، خو نړیوال ځواکونه هم د فلسطین ملاتړ نه کوي. ډاکټر ذاکر نایک چې د دیني پوهانو په سر کې یو معتبر نوم دی، د فلسطین د حالاتو په اړه خپل غوسه څرګندوي او وایي اسلامي هیوادونه باید د خپل مسلمانانو ملاتړ وکړي، مګر دا وخت د شرم ځای دی چې داسې خاموش پاتې شي. هغه وایي چې ټول مسلمانان باید په یو اواز کې د فلسطین د حقونو لپاره غږ پورته کړي. ډاکټر ذاکر نایک زیاتوي دا غفلت د مسلمانانو غټه ستونزه ده. که چیرې موږ یو ځای شو نو د فلسطین خلکو لپاره به یو غوره راتلونکی رامنځته کولی شو. هغه وایي چې دا یو داسې وخت دی چې مسلمانان باید یو بل سره یو ځای شي او د خپلې مؤمنې ځواب ووایي. ځینې اسلامي هیوادونه لکه سعودي عرب، ترکیه، قطر او پاکستان فلسطین ته ژمن دي، خو د نورو هیوادونو موقف کمزوري او خاموش دی. خلک وایي آیا دا وخت نه دی چې مسلمانان د یو بل ملاتړ وکړي؟ په ټولنیزو رسنیو خلکو ډاکټر ذاکر نایک سره موافق دي او زیاتره وایي چې موږ باید خپله غمیزه او د فلسطین درد احساس کړو. خلک وایي چې اسلامي نړۍ باید د فلسطین د مظلومو خلکو سره ملاتړ وکړي. نو ګرانو دوستانو، ستاسو څه نظر دی؟ ولې دوی اسلامي هیوادونه د فلسطین ملاتړ لپاره نه غږیږي؟ نو ګرانو دوستانو، دا و د نن ورځې مهم او تازه خبرونه. که تاسو غواړئ چې روزانه د مهمو خبرونو څخه ځان خبر کړئ نو پښتو نیوز د سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.